غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هویتي ستونزو د چټک حل او خپلو مراجعینو ته د لا زیاتو اسانتیاو په موخه په مرکزي دفتر کې د عامه خدمتونو لوی مرکز پرانیستی دی چې پکې ښځینه او نارینه مراجعینو ته د طبیعت تذکرو د اصلاح، بهرمېشتو افغانانو ته د تذکرو د ویش، اصلاح، تایید او په غیر حضوري بڼه د زیږون کارت او د مړینو پرچو د ویش په اړه د موظفو کمیټو لخوا احکام ورکول کیږي. زړ دې بې برخې هیڅوک مشال دیدنه د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه. دې مرکز ته له راتګ مخکې مراجعین باید په آنلاین بڼه خپل وخت تنظیم او په ټاکلې نیټه له اړوندو اسنادو عریضه د نوبت ټیکټ سره دلته مراجعه وکړي. مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې لسرو زرو موډکه د څرمن. په لومړي قدم کې مراجعین باید دلته د معلوماتو برخه ته مراجعه وکړي ترڅو هویتي تثبیت او د تذکرې معلومات یې په کتبي بڼه ترلاسه شي. د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن د امن او د مینې بوی له هرې کوڅې خیږي د امن او د مینې بوی له هرې کوڅې خیږي. د معلوماتو له شعبې وروسته مراجعین دلته د احکامو کمیټې ته مراجعه کوي ترڅو اسنادو، اصولو، قواعدو او طرز العملونو ته په کتو د اړوندې موضوع په اړه پرېکړه وشي. په کمیټه کې پرېکړه کیږي او احکام ورکول کیږي. د وطن د هرې معرکې به رای اخر هم ګټلی د هرې معرکې به رای دلته د احکامو دویمه کمیټه ده چې خپلې چارې مخکې وړي او د تذکرو اړوندو ستونزو په اړه مراجعینو ته احکام ورکوي. د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه د لمن. کله چې په کمیټه کې احکام ترلاسه شول مراجعین د احکامو د ثبت برخې ته مراجعه کوي. د احکامو د ثبت په برخه کې احکام ثبتېږي او مراجعین د عوایدو برخو ته راجع کیږي. د راتلو په امید ناست یم راځه ریحان وردګ دی د راتلو په امید ناست یم په ورکو لارو رکه ارمان جن د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه. دا د عوایدو څنګه دی. دلته مراجعینو ته د اړوندو خدمتونو د عوایدو تعرفه ورکول کیږي. په بانک کې د تعرفې تر تحویل وروسته مراجعین اړوندې شعبې ته راجع کیږي ترڅو ستونزې حل او خدمتونه ترلاسه کړي. پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د ملي او معتبر ارګان په توګه ژمنه ده چې خپل مراجعینو ته په اړوندو خدمتونو کې زیاته اسانتیاوې رامنځته او متوازن خدمتونه وړاندې کړي. پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن.